فکر وکړئ تاسو یو سرکس جوړوئ او په دې سرکس کې یوه اندازه بیزوګانو ته اړتیا ده. اوس مهال تاسو 10 بیزوګانې لرئ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خو تاسو ته 18 بیزوګانې پکار دي. د دې لپاره چې ټولې بیزوګانې مو 18 سي، نو څو نورې بیزوګانو ته به اړتیا وي؟ ښه، دلته ویډیو ودروئ او خپله یې ځان سره حل کړئ، مخکې له دې چې زه ورته لاړ سم. په یاد ولرئ اصلي موخه دلته دا ده چې وبه یې لیکم، دا ده چې 18 بیزوګانې پوره کړو. ښه نو تاسو وګورئ چې په 18 کې دا یو د لسیزو په خانه کې دی. په ساده ژبه دلته یو یعنې 10 او دا 8 هم د 8 یو ګونو معنا ورکوي، نو جمع 8 یو ګونو سره یعنې یو دانه 10. یو دانه 10 چې خپله 10 کیږي او 18 دانې یو چې 8 کیږي، نو 18 مساوي کیږي له 10 جمع 8 سره. که له 10 بیزوګانو نه یې پیل کړو چې موږ سره سه، نو څو نورو ته اړتیا لرو تر څو 18 بیزوګانې پوره سي؟ ښه نو که 10 ولرو نو 8 نورو ته اړتیا ده چې 18 سي. په خپله انځور کې به یې اوس حل کړو. ښه نو راځئ یوه بیزو له دې ځای نه کاپي کړو. یوه بیزو به له دې ځای نه کاپي کړم، دا هم کاپي، دا خو 10 دانې دي، نو اوس یې 18 دانې کوو. 11 12 14 14 15 16 17 او 18 بیزوګانې. نو څو دانې مو زیاتې کړې؟ ښه نو څنګه چې مو مخکې وویل موږ په پیل کې 10 بیزوګانې درلودې او کرښه به ترې تاو کړو. دا کرښه به ترې تاو کړم. ښه نو څنګه چې مو مخکې ویلي وو موږ په پیل کې 10 بیزوګانې درلودې. له دې 10 بیزوګانو مو پیل وکاوه، بیا مو ورسره 8 نورې یو ځای کړې. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. نو په پیل کې 10 بیزوګانې وي، بیا مو 8 نورې ور زیاتې کړې. د 8 نورو په زیاتولو سره زموږ ټولې بیزوګانې سوې 18. بیا هم څنګه چې مو په پیل کې ویلي وو چې 18 مساوي دي له یو دانه 10 جمع 8 دانو یو سره. 18 مساوي دي له یو دانه 10 جمع 8 دانو یو سره.